ته میاشتې رمضان مبارک نه څو ورځې مخکې یو ورقه مې ولیدله بیا خوره شوې وه. هغه کس ما ته وویل دا خو مذهبي ملا دی. ما صحیح د مذهبي ملا دی خو خطا کېږي به د دې پېشکارۍ او د څېړنو په باره کې را نقل کړې وه چې په دې سره روژه نه ماتېږي. نو دا ملا دې واوري د دې لاسپیکر لارن هر چېرته چې وي ملا صاحب خطا شوی وي مسله بیا وګوره او توبه وباسه بیا دا ورقه ولیکه او ورقه خورقه په دې باندې تا ته عار نه دی عیب نه دی دا عین دی ستا علم دی چې خلکو ته وښیې چې ورونو زه په دې مسله کې خطا شوی یم او دا مسله داسې نه ده بلکې پېشکاري په سیرمو روژه ماتېږي. تاسو وګورئ پخوا دا پېشکاریګانې سیرمونه نه وو لیکن فقهاو زمونږ یوه خبره کړې وه چې خبره په ټولو مسلو کې پکې راګي دا ټول مسایل پکې راګي د روژې ماتول د فقهاو خبره ده. که چېرته دا مسله ورته معلومه نه وي خیر ده لږ تکلیف دې وباسي څو قدمه دې راواخلي زه به ورته کتاب وښیم داسې کتاب به وښیم چې هغه ما به نه وي لیکلی هغه کتاب ورته نه ښیم چې ما لیکلی یا هغه کتاب ورته نه ښیم چې په دې پنځلسمه صدۍ کې یو ملا یو مفتي لیکلي او کوم سند پکې نه وي نه داسې کتاب به ښیم چې سندي کتاب د چا 800 د چا 900 کاله کېږي لیکل شوي. فقهاو داسې لیکلي دي د هغې د جملې نه هدایه شوي. دا صاحب د هدایت څه کار کوي د دې علم څومره دی د دې شان څومره دی دې په دې فقهاو بیا خاص کر د امام اعظم ابو حنیفه مبارک مذهب کې دومره مقام ګټلی دی چې په طبقاتو کې داخل شوی دی او دوه مسلې چې ورته مخې ته راشي چې یوه قوي بله ضعیفه وي د دې دواړو مسلو فرق دی کولی شي چې دا قوي ده دا هغې هم را نقل کړي دي چې کومه دوا چې بدن ته داخله شي د هرې لارې نه یو قید دویمې دا چې داخله شي یو قید دا دویمې دا قید لګوله چې دا دوا چې داخله شي خو د دې دوا اثر خپله دوا لاړه نه شي د دوا اثر لاړ شي لکه پېشکاري کړې ده په مټ کې لیکن اثر یې معدې ته لاړ په معده یې درد دی پېشکاري وکړه په مټ کې په مایپښې کې درد دی پېشکاري وکړه په مټ کې د دې پېشکاري په مټ کې ته خو معده او ته خو ګېټه نشته دا خو مټ دی لیکن په دې دوا سره د خېټې درد یا د معدې درد ښه شو. دا ولې دا ځکه د انسان رګونه الله تعالی چې یو پیدا کړي وو په یو شان باندې دا قوه مقناطیسي لري ډېر کشش لري نو ځان له دې دوا اثر کش کوي عین معدې ته اثر رسوي. نو فقها وایي چې د دوا اثر لاړ شي یو قید دا لري بل قید دا لري چې دا دوا نفع ورسوي بدن ته نفع یې قوت یې نه دی یو دوا به سړي بدن ته به قوت نه رسېږي خو نفع به رسوي نفع دا وایي چې دا درد به غلی شي. روژه یې ماته شوه د دې روژې قضایي به لکه دا د عذر د وجې نه دا کړی